بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو مینوالو ته ستړي مشي هرکلې. د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. قدرمندو کتونکو، د پښتونخوا په ستورو کې زه ښایسته ښکلي ستوري راغواړم. هغه ستوري چې ښایسته لیک کوي، ښایسته ښکلي کلم استعمالوي او ښایسته شعرونه لیکي. ما سره په دې وخت کې صالح نادان موجود دی. صالح نادان ته اول په خپل پروګرام د پښتونخوا ستورو کې هرکلې وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم صابر جان ستاسو، بیا ستاسو د پښتونخوا ستوري چې کومه خپرونه ده د دې هم ستاینه کوم، ځکه چې په دومره مصروفیاتو کې تاسو ګرځئ او شاعرانو پسې او هغې سره مرکې را جوړوئ او هغه ولس ته ورښایئ. مننه. قدرمندو کتونکو، صالح نادان سره په خوا کې موږ سره بل ملګری هم ناست دی. د نوم تپوس ترې کوم چې نوم یې څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید شهاب الدین نوم مې دی او شب قدر اوسیدونکی یم. ریډیو پاکستان کې ایز ا ډیوټي افیسر انجام کوم. صالح نادان د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خدا پېښور ما ته خپله سیمه غوندې ښکاري. په هنګو کې مې خړپوسې کړي دي، هلته پیدا شوی یم او نن سبا پېښور کې ژوند کوم. صالح نادان د کتابونو سره شوق لري؟ بالکل، کتابونو سره خو به حتما شوق لري. زما چې کوم دی په میز باندې بلها ادبي او علمي چې څومره کتابونه دي هغه زه ګورم. د کتاب نه بغیر خو ژوند راته داسې نیمګړی شان ښکاري. صالح نادان چېرته د خپل کتاب باره کې سوچ کړی؟ یاره داسې سوچ مې هم نه دی کړی او نه مې ورته داسې اراده هم نشته دی، ځکه چې زه وایم چې زما داسې شاعري شي 2-3 کتابه چې هغې کې بیا یو کتاب انتخاب وکړم، نو هغه بیا لږ په معیار هم پوره وي او څه پختګي به هم پکې. صحیح. نو صالح نادان، موږ په خپل پروګرام کې مینوالو ته شعرونه ضرور وړاندې کوو. نو تاسو نه خو بس تاسو زه یم چې 2-3 غزلې خو خامخا که 3 نه چې 2 خو وي، نو د خپلو کتونکو ته په څه وړاندې کړي؟ ډېره ښه ده. دغه یو غزل دی چې ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی، ستاسو د کور په دروازه کې مې زړګی ایښی دی، تا راته تل جهانان سترګو کې ازغی ایښی دی. مننه. او ما د انسان نه چېرته سوال د رزق نه دی کړی، ما د انسان نه چېرته سوال د رزق نه دی کړی، بس یو الله ته مې په ځمکه خپل تندی ایښی دی. او نن یوې مور ورته په سرو سترګو ژړا کوله، نن یوې مور ورته په سرو سترګو ژړا کوله، د کلي منځ کې چا وژلی او سړی ایښی دی. ډېر ښه دی. مننه. او ما ته طبیب نه علاج مه کوئ، زه نه جوړېږم، ما ته طبیب نه علاج مه کوئ، زه نه جوړېږم، زړه کې مې غم د ښایستونو ښاپېری ایښی دی. ډېر ښه دی. او په داسې خوږ نظر اشنا راته ډېر مه راګوره، په داسې خوږ نظر اشنا راته ډېر مه راګوره، ستا تورو سترګو کې زما ګرانې مرګی ایښی دی. ډېر ښه دی. مننه. هغه به کله هم نادانه خودغرضه نشي، هغه به کله هم نادانه خودغرضه نشي، چا چې احساس په خپلو زړونو کې ژوندی ایښی دی. ډېر ښه دی. ډېر ښه دی. صالح نادان، دا راته ووایه چې تاسو د ریډیو سره څه تعلق لرئ؟ بالکل، ریډیو سره تعلق خو د ماشومتوب نه تعلق دا و چې ما به ریډیو ډېر زیات اورېدو، بلها زده کړه مې ترې هم کړې ده. او اوس زما دپاره ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې اوس په ریډیو پاکستان کې خپله هم کار کوم. صحیح. صالح نادان، دویم ښایسته غزل را سره شریک که چې دا زمونږ کتونکي چې دی هغوی د دې نه ډېر زیات خوند واخلي. مننه. غزل دی چې د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم، د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم، تږی شوی یم اوبو پسې روان یم. ډېر ښه دی. د یو ښکلي مخ لیدو پسې روان یم، تږی شوی یم اوبو پسې روان یم، مات مخونه به هم ځان سره راوړمه چې په ماتو آینو پسې روان یم. ډېر ښه دی. مات مخونه به هم ځان سره راوړمه چې په ماتو آینو پسې روان یم. د غربت دا انتها نه د نور څه دي، د غربت دا انتها نه د نور څه دي، بې کفنه جنازو پسې روان یم. ډېر ښه دی. د غربت دا انتها نه د نور څه دي، بې کفنه جنازو پسې روان یم. هله شابه زنځیرونه راته راوړه، هله شابه زنځیرونه راته راوړه، لیونی شوم لیونو پسې روان یم. ډېر ښه دی. مننه. او زه د مینې تر جنونه پورې بوتلم، زه د مینې تر جنونه پورې بوتلم، زه د مینې تر جنونه پورې بوتلم، ګل مې لاس کې دی هزغو پسې روان یم. ډېر ښه دی. مننه. او دې اختر له دې ارمان پوره کومه، دې اختر له دې ارمان پوره کومه، ښار ته ځمه ستا بنګړو پسې روان یم. ډېر ښه دی. مننه. او چې زما
د مرګي تل کوي سوچونه چې زما د مرګي تل کوي سوچونه زه نادان خو بس هغو پسې روان یم. ډېر ښه دی نادان. مهرباني. نادانه ستا هغه یو شعر که راته په خپل خوله باندې وویلو نو ډېر زیات خوند به وکړي چې هغه نور یاران نه ساتمه. ډېر ښه دی جي هغه. ما ته یاران د موجودګۍ احساس چې نه راکوي، ما ته یاران د موجودګۍ احساس چې نه راکوي، د دې نه ښه ده چې بیخي یاران ونه ساتمه. ډېر زبردست غزل او ډېر ښکلی شعر. د غزل دی هم ښکلی و او دغه شعر دی هم ډېر زیات ښکلی و. صالح په اخر کې یو ښکلی غزل به بل وړاندې کړي او بیا به د اورېدونکو او کتونکو ته ښایسته پیغام هم وړاندې. ډېر ښه ده. غزل دی چې بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، بې ستورو چې سپوږمۍ څنګه یتیمه غوندې ښکاري، د ژوند معنی بغیر له تا نه نیمه غوندې ښکاري. ډېر ښه دی. او د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه ځمکه یو چا سره تقسیمه غوندې ښکاري. ډېر ښه دی. د زړه څلور خانې راته څه دوه دوه غوندې ښکاري، د زړه ځمکه یو چا سره تقسیمه غوندې ښکاري. که هر څو ما خړپوسې د هنګو په خاوره کړي، خو دا پېښور ماته خپله سیمه غوندې ښکاري. ډېر ښه دی. او نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، فریب مینه د سترګو کې موکیمه غوندې ښکاري. ډېر ښه دی. نه که نه په تا باندې نو څنګه اعتبار وکړم، فریب مینه د سترګو کې موکیمه غوندې ښکاري. او نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهېږي، نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهېږي، هغه راته په خدای سمه حکیمه غوندې ښکاري. یو ځلې بیا ده. ډېر ښه دی. نادانه چې زما د زړه علاج باندې پوهېږي، هغه راته په خدای سمه حکیمه غوندې ښکاري. ډېره زیاته مننه. پیغام خو لوی خلک ورکوي او دا چې څومره کتونکي دي دا ډېر پوهه دي، خو بیا هم زموږ دغه مرکه به زیاتتر ادبي او شاعران کم زلمي لیکوالان یا داسې مشران دی به ګوري، نو پیغام به هم ادبي ورکمه. هغه زلمي شاعران چې اوس ادب ته راځي د هغوی ته دغه یو خواست دی چې د شاعرۍ لیکلو، د غزل لیکلو او د نظم لیکلو هڅه زیاته مه کوئ. د هغې نه تاسو له پکار دي چې تاسو زیات نه زیات مطالعه وکړئ. چې تاسو مطالعه وکړئ هغې پسې چې تاسو شعر لیکئ، نو ستاسو په شعر کې به یو پختګي، ستاسو په شعر کې به یو پیغام وي، ستاسو په شعر کې به یو تجربه او ستاسو په شعر کې به یو مشاهده. نو دغه ټولو زلمو ته خواست چې اول مطالعه وکړئ او بیا شعر ولیکئ. مننه. ګټورې خبرې او دغه خبرې چې کوم زموږ زلمي شاعران دي دغه خپلې کې د دې ژوند او د دې را روان چې کوم لیکل وي هغه به ښکلي شي. صالح نادان ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مهرباني. ستاسو نه هم مننه کوم او ستاسو دغه کوشش او ستاسو دغه کاوش ته هم ډېر په درنه سترګه ګورمه. الله دې وکړي چې دغه کار او دغه زیار نور هم مخ په وړاندې بوځي. مننه. قدرمندو کتونکو د یو بل پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه وخته پورې خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چرته یې الله خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.